باندې مخامخ یې ټکر وکړي دغه ځای ستا دغه بله ګولۍ ولګېدله دا زموږ نور باچا یې ویشتلی دی لګېدلی دی زخمی دی موږ یې هسپتال ته وړو اوس و ژوب ته روان یو دغه ملګري د ژوب چې څومره هم دي هغه د ټول هسپتال ته ځانونه راورسوي د ژوب چې څومره ملګري دي هغه د ټول راشي باچا یې ویشتلی دی د ژوب چې څومره ملګري دي هغه د ژوب هسپتال ته ځانونه راورسوي دا پوسټونه وکئ دا پوسټونه وکئ در سره چې د ژوب هسپتال ته د ملګري ځانونه راورسوي مشر یې نیولی دی په موږ باندې سټریټ فایرینګ وکړو باچا پکې لګېدلی دی زخمی دی موږ هسپتال ته روان دی نو د ژوب چې څومره ملګري دي د پی ټي ایم یا نور چې څومره ملګري دي هغه د ټول ځانونه راورسوي د ژوب هسپتال ته دغه پوسټونه در سره وکړي هسپتال ته ځان راورسوي باچا په ګولۍ ولګېدې موږ هسپتال اخیستی دي نور باچا پلیس وکړه پلیس سر یې ویستلی هغه ګولۍ سر ډک شوې او په کلچ کې دا ټول ملګري پوسټونه در سره وکړي د ژوب چې څومره ملګري دي زموږ هغه د ټول هسپتال ته ځانونه راورسوي نور باچا لګېدلی دی موږ اخیستی دی په ګاډي کې د ژوب هسپتال ته مشر یې نیولی دی نور ملګري ګرفتار دي سټریټ فایرینګ یې په موټرو باندې کړی دی ټول موټر لګېدلی دي وروره ټلیفونونه مه راکوئ په ټریننګ لګیا یم د شادۍ کار موسه په موټرانو کې راسپارستی ژوب نه راستئ باچا ولګېدې په ګولۍ باندې د ژوب چې څومره ملګري دي هغه د هسپتال ته راشي او نور د ژوب نه تقریبا 10 کیلومتره مخته مشر نیولی دی دا نور ټول ملګري هلته ایسار کړي دي په موټرو باندې سټریټ فایرینګ وکړه ګاډي لګېدلي دي ملګري زخمي شوي دي باچا موږ و ژوب ته روان کړی دی د ژوب هسپتال ته یې وړو په ژوب کې چې څوک هم د ژوب هسپتال ته د ځانونه راورسوي اورې خیرات دی برابر ما ویلې باچا په ګولۍ ولګېدی باچا په ګولۍ لګېدلی دی مله په تالاچ په اوږه کې لګېدلی دی ما په موټر کې اخیستی دی دوی ارامیانو د جلو له پمپ سره هم چک پوسټ بند کړی دي نیم ملګري د جلو چک پوسټ له راسي نیم د هسپتاله درسي زه روان یم ملګرو د ژوب کې ټلیفونونه وکړئ ملګرو ته ټلیفونونه وکړئ او باچا هم لګېدلی دی دا کوم چې پوسټ دی کوم هغه سوړې سره ترسي سوړې چک پوسټ را ترسي سوړی چک پوسټ باندې درولي دي مشر دی هلته نیولي دي نور ملګري زخمي شوي دي په ګاډو باندې فایرینګ کړی دی سټریټ سوړی چک پوسټ دا د ژوب نه تقریبا 10 کیلومتره مخته دی د ژوب نه نو باچا یې ویشتلی دی باچا لګېدلی هغه موږ اوس هسپتال ته وړو دا چې څوک هم ګوري دغه ویډیو یا زموږ ملګري چې څومره هم دي پوسټونه دې وکړي ټلیفونونه دې وکړي زموږ ملګري دې خبر کړي د ژوب کې چې څوک هم وي هغه دې په ژوب کې هسپتال ته ځانونه راورسوي تاسو راځئ زر کوئ جهانګیر ایونټ ستا وي ورته ووایه چې زر کوئ تیز راځئ ستا موټر وي دا اوس دا څوک وي مورې خړ منډه ما مړګی په ګولۍ لګېدلی چشمه لګېدلی درځه ته درځه د پلار به لار خلاصوي ته درځه ته مخ شه درځه دغه مه ورکوه سیده ورځه یو منټ خبره واوره یو منټ سړی په ګولۍ لګېدلی دی لار خلاصه کړه سړی په ګولۍ لګېدلی دی نه وینې دا ګولۍ لګېدلی चलाओ गोली चलाओ ओ भाई ये जख्मी हुआ है यार जख्मी हुआ है इसको खुद देखो गोली लगी है इसको क्या मसला है मसला देखो इसको गोली लगी है यार इसको स्ट्रेट फायरिंग किए अस्पताल लेके जा रहे हैं चलाओ इसका खून बह रहा है चलाओ वैसे भी तुम लोगों को काम ही है काम तुम लोगों का ये चलाओ ना دا بدمعشي کوي ملګرو دغه تاسو په خپله وګورئ भाई دا سیریس دا وینه ډیره تل کی دا یار دا ګیټ خلاص کړئ لاره خلاصه کړئ پچیس تا څنګه دا سره ګولې لګېدلې دي ورته خلاصه کړه ډګۍ ورته خلاصه کړه سامان پکې ګوري ډګۍ نشه خلاصول ګولې لګي آپ کار دیکھ رہے हो इसको देखो गोली लगी है ठीक है बाबा ठीक तो रास्ता तो खोलो ना यार इसका खून बह रहा है हाँ जाओ दरवाजा बंद कर सामने से हट जाओ خلاص है का यार
किला सैफुल्लाह गोली चल लगे इसको खुद देखो यहाँ पे अंदर भी लगा हुआ है। ठीक है बाबा, ठीक है शेना एक मिनट आप आगे इसको खोलो इसको हटाओ। भाई 10 सड़ाई पे गोली लगी दे डाले रे कदा भाई 10 सड़ाई पे गोली लगी दे डाले रे यार भाई दा तो बचा पे गोली नहीं हटाओ इसको। किला सैफुल्लाह से आ रहे हैं। हाँ भाई 10 सड़ाई दा दे रे यार कितने खा गया हेलो क्या आपने बादशाह पे गोली इसको बंद करो मैं खलास दरवाजे लाका टोले दरवाजे लाका اوس دا د ژوب چې کوش ته راورسېدل د ژوبې پسې چې کوش ته راورسېدلو دا څه وشول به ټایر خو یې غنه شو په څه د وروخو نه خېژولو ونه پراویټ ته تل ټایرو سره خیال کوه دغه بوی یې راغی دا ستا سایډ والا زما په خیال غږ تیز درځه تیزه دا ماته راکه زه اټن کوم کور غلی شه یاره د ژوب بازار ته راسو د ژوب پر چې کوش باندې نور باچا خیر دی سیده زه بیا حال درکومه موږ راخستی دی یا منځ ګرفتاره کړی نظام ملګری ورته د نظام ملګری نظام ډرایوینګ ته ناست دی خیر دی بیا حال درکوو موږ موږ د ژوب بازار ته اخستی دی دلته دی زه پاتې یم ته یم موټر د سوړې د لیویس پر چیک پوسټ ولګېدی مشر هم ګرفتاره دی ورسې ځانونه بیداره ورسې د کوټې قافله هم ګرده وراولی ګرده جلسه دا وینې داسې لګېدلی دی باچا د نن هم لګېدلی دی دلته او بیا دلته په دلته د مغزي سره هم لګېدلی دی په مغزي باندې ګولۍ شوېدلې ده دلته په لاس لګېدلی دی دننه ګولۍ پرې لګېدلې ده د ژوب چې څومره ملګري دي پوسټونه وکړئ په ژوب کې چې څوک هم دي هغه د هسپتال ته راشي او د شانه چې څوک هم دي په کلا سیف الله کې دي یا شانه را روان دي هغه د داسې وړې چیک پوسټ سره هلته په سایډ باندې په لیفټ سایډ باندې مشر یې هلته نیولی دی هلته نور ملګري هم زخمی شوي دي او ګاډي هلته ویشتلي دي سټریټ فایرینګ یې پرې کړی دی ټول ملګري هلته نیولي دي ګرفتار کړي دي په سوونو ګاډي د دوی والا راغلي دي د سرکار مختلف خلک دی ملګري هم نه پرېږدي زخمی هم دي ویشتلي دي مشر یې نیولی دی باچا یې ویشتلی دی په لاس باندې لګېدلی دی ګولۍ دننه د سینې سره لګېدلې ده او بیا یې په مغزي باندې هم ګولۍ وشوېدلې ده اوس دا دوی زموږ لارې هم بندې کړې دي لار هم نه راکوي دغه ټول ملګري د سره خبر کړي د ژوب کې چې څوک هم دي هغه د هسپتال ته راځي هلته به ضرورت پیش کېږي تیزه هرن ورکوه دا نور را روان دي دا فوج دی دا د فوج ګاډي را روان دي هلته مخشي چرته چې مشر درولې دی و هغه ځای ته روان دي دا ګانا نه ده د ملګري وایي چې دا ګانا نه ده دلته د موبایل په رینګټون لګېدلی دی هغې وجې هغه کوي دغه تاسو خپل وګورئ دا باچا دلته لګېدلی دی په لاس باندې په دغه ځای باندې ګولۍ دلته د نن هم لګېدلې ده او یوه ګولۍ په مغزي باندې شوېدلې ده په مغزي یې لګېدلې ده دا اوس موږ روان کړی دی و ژوب ته د ژوب هسپتال ته او مشر منظور او هغه نور ملګري یې هلته درولي دي داسې وړې په چیک پوسټ سره دوی نیولي دي په سوونو د لیویز او د سرکار او د آرمي ګاډي هلته ولاړ دي دوی نه پرېږدي هېڅوک نه پرېږدي سټریټ فایرینګ یې کړی دی موټر یې ویشتلی دي اوس معلومات نشي چې نور یې څومره کسان هلته ویشتلي دي یا څوک زخمیان دي خو موږ باچا را روان کوي او په کوم ګاډي باندې چې دوی ډېر فایرینګ کړی دی په هغه ګاډي کې مشر ناست او باچا ناست ورسره په څنګ باچا ولګېده او هغه ګولۍ خطا شوله یوه که نه وي دوی مشر ویشتلو سټریټ فایرینګ یې کړی دی بیخي سټریټ فایرینګ کړی دی ګاډي ویشتلي دي ملګري نور هم زخمیان دي
او هغه نور یې ټول هلته ایثار کړي دي ټول یې نیولي دي موږ اوس روان یو ژوب ته د ژوب هسپتال ته بس نږدې یو په ژوب کې چې څوک هم وي هغه د سره خبر کړي و هسپتال ته دې راشي او د شانه چې څوک هم را روان دي هغه د سوړې چک پوسټ سره په لیفټ سایډ باندې هلته مشر دی په یوه سیاره کې درولي دي ټول یې هلته موسیره کړي دي هغه ځای ته د ځانونه ورسوي الو و دای بازار ته داخله سولو ته چیرې هستن هسپتال سیول هسپتال راسي تا ته در معلوم دی پرایویټ هسپتال دی چیرې نو پرایویټ خو ډېر دي یو وار سیول راسي بیا پرایویټ لږ فلحال به دومره غږ و چې د هغه یې بند شي بیدار و که بیدار مونږ ژوب هسپتال ته را داخله شو بازار ته بیدار الو ژوب بازار له را داخله سولو ورته وایه ټول سیول هسپتال ته راځئ بالا به موږ اوس ورسو پرایویټ هسپتال ته ښه دی برابر دی الو دا شیشه خو خلاصه کړه دا خلاصه کړه ټیټه کړه یا ژوب له راورسېدم نو باچا په ګولۍ ای ورته وایه دا کس زخمي دی په ګولۍ لګېدلی دی لږ دی د هغه خلاص کړي دا ګاډي د مخ زر درشي نور باچا دی بس ښه دی ګزاره کوي تا ته ورته وایه یا ورته وایه لږ یاره دنه وینه بهیږي یاره وینه بهیږي ورته وایه لږ مخ زر درشئ کوم هسپتال ته درس پرایویټ خو ډېر دی فلحال ورته وایه سیول ته راځئ سیول ته ورته سیول هسپتال راسي şimdi. Oh. درځه هغه دې مونږ دا څومره ملګري راوځي څومره ټریفیک ته یاره راځه اوس یوه سمه ته مه شوکش راځه راباندې پام به کوو ګوره په د خپل قسم یو شناخته ډاکټر به راولو دوی نه بیا به شتمن نور ولګي دا وینې دا تاسو وینئ دا مو اوس ورنه راوباسل دا یې سټریټ فایرینګ کړی دی دا اوس هم په نور باچا کې ښخه وه په لاس کې دا وینې تاسو خپل یې لیدلی شئ دا ګولۍ وینې دا یوه ټوکړه د باچا په لاس کې وه په مټ کې اوس هم وه دا یې په مغزي سره د لاس سره یې دغه ګولۍ لګېدلې وه په مغزي پورې دغه د مغزي نه یې دغه د ګولۍ دغه ټوکړه موږ راوایستله باندې کړه شکر دی امنۍ زه بیا ټلیفون درکوم بس صحیح دی وعلیکم السلام ملګري چې څومره هم دي په ژوب کې موږ راورسېدلو هسپتال ته دې ځانونه راورسوي زر